پاکستان خپل اخطار په عمل کې ثابت کړ. ISI په ننګرهار کې عملیات کړي ده چې څنګه او طالبان ولې غلي دي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د تیر یو کال راهیسې پاکستاني چارواکي وخت نه وخت ګواښ کوي چې که چیرې افغان طالبان په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام ونه کړي نو دوی به خپله لاس په کار شي، چې همداسې یې کړي هم دي او څو ځله یې افغانستان کې هوایي بریدونه وکړل او همدارنګه د TTP مهم قمندان یې په هدفي بریدونو کې په نښه کړل. اوس تازه خبر دا دی چې پاکستاني استخباراتو ننګرهار کې عملیات کړي. د باسترګي په نوم د ISI یو عملیاتي ګروپ د تورخم په لار راغلی و او د TTP یو قمندان چې نوم یې طارق سواتی و اختطاف کړ. سرچینه وایي وروسته له اختطاف کولو او سخت شکنجې ورکولو وروسته تېره شپه مړی یې پیدا شوی دی. راپور وایي د ISI ډیری مخفي استخباراتي ګروپونه افغانستان کې بلوچ او د پاکستان ضد TTP قمندانان وژني چې یا خو ورسره د طالبانو حکومت مرسته کوي او یا هم پرې ناخبر دي. دا خبر د باسترګي په نوم د پاکستاني استخباراتو یو ګروپ هم په ټویټر کې نشر کړی، خو طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یا د دې وی چې د وروستیو کې طالبان او پاکستان سره منلي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي به د ډیورنډ کرښې سیمو څخه لرې پرتو سیمو ته وړي. اما افغانان بیا وایي طالبان له یوې خوا د خپلواکۍ دعوې کوي خو بله خوا بیا پاکستانیان په ښکاره توګه افغانستان کې استخباراتي عملیات کوي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مرا سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.